چې ختم غریب شي دا وطن هر بچه خان شي. السلام علیکم ورحمت الله. درنو لیدونکو دا لږ تاسې پېژنئ که نه پوهېږئ تاسې سره یې څه کړي وو دغه ویډیو سره وګورئ څنګ کې مور و پلار مو نشته چې مور و پلار مو وای نو ولاکه سول مو درته کړی وای ولې ما خپلې مور و پلار نه ګیله وشي چې موږ یې وړه وړه پرېښو ایښودی خپلو زویو ته ځون ویډیو خو مو ولیدله دردولې وئ خفه کړې وئ نن همدغه هلک داسې یوه کارنامه کوي چې ستاسو ټولو بوشنډو باندې به مسکا راولي. راځئ دغه ویډیو موږ سره وګورئ او د خوښۍ دپاره یې درسره شیر کړئ دغه ویډیو. قدرمن لیدونکو تاسې دغه ماشومان هم لیدلي وو چې په همدې حال باندې وو که نه د دوی کلي که اوس وګورئ هماغسې کلي پرې پرې کلي دي. فقط یوه دقیقه وروسته د همدې ټول حال له تاسو سره شریکوو بیا وګورئ. قدرمن لیدونکو اوس موږ سره دغه د خوښۍ شېبې وګورئ. موړ ستا د خزانو نه جوړ تکړه مبارک شه 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 مبارک. څومره خوشحالي وه دا ځای کې ته؟ ډېره خوشحالتیا نړغل د خدای محبوب کړه خدای مو خوشحال کړه د کومو مو سفر چې موږ سره کوماخ کړی خدای دې دین دنیا جوړ کړي خدای دې خیر خدای دې خیر سره خپل وطن ته راولي امین. او مبارک شه هېڅ ته خو به نه وې راولي لمانځه ته هغه یې د لمانځه ته کله چې ماشوم ځه ځي دغسې وي. ځه هلته ودرېږه هله ځه اوی جوړ 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 تکړه تکړه. څومره ښه شولې بچي ډېره خوشحالي ویلې 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 جوړې ته خو اوس خو دغه ښه شولې جوړې وشوې که نه ویلې جوړې ته بیا غریبۍ ته خفه وم غریبۍ ته خفه وې غریبي خو دغه د انشاءالله ورکېږي ختمه شوله بیا چې ته خفه یې ښه شوله شه دغه جوړې مو ته وکړلې هر څه مو ته وکړه خو نه خفه کېږه غریبۍ ته هر څه به وشي. او ستړی مه شي ستړی مه شي عید لمانځه نه په خیر راغلی عید لمانځه ته لوړ وي هسې کې ودرېږه. قدرمن لیدونکو تاسې همدغه فامیل دغو یتیمانو ډېر دردولي وایي که نه خوشحالي پسې خوشحالي ګورئ. لومړی د دوی بوټان وګورئ ماشاءالله څومره ښایسته بوټان دي. دوهم قدم کې به لیدونکو تاسې د دوی کالي لیدلي وو چې کالي ډېر فري فري وو. ما چې پوښتنه ترې کړې وه چې دا کالي دي دې نه روغ کالي لري وایي چې نه دغه دي دوی ته یو جوړ نه دوه نه بلکې درې جوړه کالي موږ ورته کړي دي درې جوړه کالي موږ ورته کړي دي تر څو د بیا کلیو ته خفه نه شي. هغې تر څنګ موږ واسکټ یې ورته وکړه چې د دوی خوشحاله وي کترې مو ورته وکړې خولۍ مو ورته وکړې. هغې تر څنګ چې موږ نورې خوشحالۍ هم تا سره شریکوو او یوه مهمه خوشحالي تا سره په اخري کې شریکوو هغې ته په انتظار اوسئ. خوشحالۍ پسې خوشحالۍ ګورئ نن تاسې ډېر خفه شوي ډېر دردېدلي او موږ هم ډېر خفه وو ډېر دردېدلي وو. که یو خبره وکړم چې هغه ورځ باندې موږ دلته راغلي وو څه چې د موږ وس موږ خپله وس کړی وو هغه موږ د کمرې تر شا کوو حتی موږ خمرامین چې دا اوس ولاړ دی جیب کې صرف یو سره وی هغه هم دغه فامیل ته سپارلي وي همدغسې وه که نه وه سپارلي وي درته او زه یې څه نه وایم خیر د موږ همکارانو کې واقعا ډېر زړه درد کوي په د ملت او د خلکو باندې الله دې پوره پوره اجرونه ورکړي. خو بیا هم تا سره خوشحالي پسې خوشحالي چې ما ویلي شریکوو یو بله خوشحالي تا سره شریکوم چې د دوی کټونه او بستري نه وو دغه د کټونه او بستري د دوی دغه ارمان نه پوره شو. هغې تر څنګ چې موږ بل ډېر خفه کړي وو چې دوی کور کې خوراکي مواد نه وو فقط یو من اوړه وو نیم من اوړه یا 2 کیلو پکې پاتې وو یو مو ته اوړو توړه راوړله دغه دی. هغې تر څنګ غنم هم دی که دغه ختم شي دا به ونه کړي چې تر هغې ته نه خراب نه شي ګرمي ده وریجې لوبیا او غوړي هر چې وشول. دوه مهمې خوشحالۍ نورې پاتې دي هغه هم تاسو سره شریکوم. دا ویډیو په دې خاطر سره شیر کړئ چې زموږ ډېر هېوادوال دغو یتیمانو خفه کړي وو دردولي وو تر څو هغو ته ورسېږي او بېرته دغه د خوشحالۍ پیغام هم ورسېږي ځکه چې په وطن کې نور دردونه دي او ستونزې هم ډېرې دي تر څو دغه درد ته خو څوک خفه نه شي او بېرته خوشحاله شي که موږ خفه کړي وي. په دې خاطر دا ویډیو سره شیر کړئ. یوه بله خوشحالي تاسو سره شریکوو دوهمه خوشحالي هغه نغدې پیسې دي نغدې پیسې ورته سپارو. لومړی باید یادونه وکړم چې د دوی سره جمله کومک چې شوی دی 85,900 افغانۍ شوی چې په هغې کې مو خوراکي مواد هم ورته اخیستي دي کمپل یو توشک یو او چپل بوټونه او 2 جوړه 3 جوړه
هغې تر څنګ چې یو مهم کار موږ بل ورته کړی په دې پیسو کې هغه تاسو سره لږ وروسته شریکوو. خو چې موږ سره کومې پیسې نغدې پاتې شوي دي 27,000 افغانۍ دي دا مو ورته سپارمه دا وشماره 27,000 افغانۍ. دا ګوره د دې یتیمانو حق د دوی ته بیا هغه کوي هیڅ کله په ژوند بیا څوک په سوال مجبور نشي. 27,000 پوره شوې؟ ښه 27,000 افغانۍ دې ورته نغدې ورسېدې. 50,000 کلدارې چې د موږ یو ورور ده دعا یې مغوښتې وي څه عملیات یې کول مریض ده کور یې ودان هر وخت همکاري کړي الله دې اجر ورکړي. یو بل ورور چې هغه همیشنه یې موږ سره همکاري کړې د موږ خوستوال ورور دی ده ته پته لګېږي انشاءالله هغه یې موږ سره همکاري کړي هر خپرونه سره همکاري کړي کور یې ودان خوشحاله اوسي الله دې اجر درکړي. هغه ټول مسافرونه چې موږ سره همکاري کړي د ټولو نه ځانګړې مننه کوم. ستاسو برکات و چې نن د دوی په شونډو باندې مسخره دا 50,000 کلدار هم سپارمه دا 50,000 کلدارې دي دا مې ورته وسپارلی. د تاسو نه ځانګړې مننه. تاسو دا فامیل خوشحاله کړلو تاسو د الله په مخلوق باندې رحم وکړلو. مطمئن ان شاء الله پاک موږ داسې باندې رحم کوي. تو خو د مکمل خلک خفه کړي وو دومره اوس څومره خوشحالي هغه د ناک کماکه مو شو خوراکي مواد وشول جوړې مو شي څومره خوشحالي اوس دومره خوشحاله یم چې ټول افغانستان چې موږ د خلکو کړی وي خدای دې دغه مسافرونه هغه وکړي رحم وکړي خدای خپل افغانستان د خیر روغ ولي خدای پاکه چې خورې په لوس کې خولي خدای ورته سره زرې وګرځوي خدای پاکه چې د څومره موږ خوشحال کړي خدای دې د عمره دی خوشحال کړي امین. دا پاکه مو به دردولي وي نړۍ مو وي اوس دې ماله خوشحال شي چې زه دغه مې دغه انجینر خوشحال کړم دغه مسافر خوشحال کړم اوس د خدای دې دا خوشحال کړي خدای دې په مخه وچلوي. امین امین امین. زړه کې د بل کوم ارمان شته چې پوتې نه په زړه کې ارمانونه نشته ختم شول دغه ارمانونه وو. د کوم ارمانونه وو کوم ارمانونه وو؟ دغه ارمانونه مو چې لږ نغده کومه خرڅه شوې وه او یو د موږ لجونه یې پکړي وای د لږ د خونې شول مونه ول دا ټول وشول بس خدای خوشحال کړي نو خدای دین دنیا جوړ کړي خدای دا دنیا هغه کې ښکلې کړي خورې زورې ما کړي ورته. امین امین. قدرمن لیدونکو ماشاءالله څومره خوږې خبرې باور وکړه چې سړی ورته حیران پاتې شي داسې د زړه د اخلاصه دعاګانې یې وکړلې او دا هر څه د زړه د اخلاصه دي. څه ویل غواړې ته څومره خوشحالې اوس؟ دومره خوشحالي لکه یوه توره شپه چې روان وي ټیبل کې اوس کې څوک دارې کې دومره نعمت خلکو لسګر کړه مونږ ټولو مسافرو ته سره توسې الله دې پندي دنیا ما سره وچاته الله دې خوري اوس کې خپل سره زرې کوي الله دې خپل وطن ته په خیر ولي امين. الله دې له سبب دې ټول مسلمانانو جوړ کړي امين. دومره زه خپاوم چې وګار دې مو کور ولا غوله مو کرییر پېنه وي وګار سره غوله چې مزدګار دې نه غوړم څه ته وي وای چې سبب پر موتر پیدا کا دا پیسې چې مو ته ورسې د کالګي کډیر وی کنه مو ته دې ټول د غلوسو سره مو ته وکړي دومره زه فخر وکم الله دې هر سپر کا مرزي وي کبه ته مشکل دی الله دې غیبانی په ورخ میګاله دې روغ سر جختن کی امين. قدرمن لیدونکو باید یادونه وکړم ځینې ورونو غوښتل چې د دوی همکاري لکه سعودي چا کړې وي چې چاندې کړې وي ټوله موږ ورته ورسوله خو متاسفانه چې واتساپ کې منه نمبر یې بېدرکه شوي د کوم ځایونه یې راته یاد کړي وو ذهن ته نه راځي خو د تاسې پیسې موږ دوی ته چا چې ویلو چې نغدې ورته وسپاره هغه مې نغدې ورته وسپارلې الله دې فرفره اجرونه درکړي. قدرمن لیدونکو اخرنۍ خوشحالي تر ټولو جالبه خوشحالي او تر ټولو مهمه خوشحالي همغه ده. راځئ تاسې موږ سره هغه ورځ باندې چې موږ راغلي وو ډېر خفه وو راته نری باران و ډېر دردېدلي وو خفه وو خو نن د خوشحالۍ مسندانه درسه ټولې خوشحالۍ شریکوو انشاءالله. قدرمن لیدونکو هغه مهمه خوشحالي تاسو سره چې موږ شریکوله دغه خوشحالي وه دا د دوی لپاره تر ټولو مهمه ده. زه هغه یتیم ته کیلې سپارمه کوم چې تاسو ډېر دردولي وئ خفه کړي وئ دکرونه مې پوهېږئ کړای شئ ټول نیروټونه لیکل شوي دي خو دا د کیلې وخوله دا دغه د کونه کیلې شوله دا کې به خپل کور کې خپل کور به مخ ته وړې هغې تر څنګ انشاءالله مکتب ته به هم ځي مکتب هم یایي صحیح شوله خوشحاله شي اوس ډېر خوشحاله اوس بل کوم ارمان فوتې دی نه نور ارمانونه نشته رښتیا ووایه نور نشته هېڅ بل ارمان بس دغه ارمانونه وول ښه قدرمن لیدونکو بیا هم لنډه یادونه کوم چې دوی ته مونږ کوم شی وکړله خوراکي مواد یې وشول کټونه بسترې یې وشولې درې جوړه کالي یې وشول بوټان یې وشول هغې تر څنګ 27,000 افغانۍ نغدې ورکړلی شوې 50,000 کلدارې نور یې نغدې ورکړلی شولې
هغې تر څنګ ورته د کار زمینه مساعده شوله الحمدلله. وایي ړوند څه غواړي له خدای نه 2 سترګې. هغه شیان چې ضرورت ټول وشو. څه ویل غواړي هغه خلک چې تو دغه مهال کسي ته څه ویل غواړي؟ زه دا غواړم چې مونه اوس خوشحال شي، چې دردولې ما خفه کړې مو وه، چې مونه اوس له خوشحال شي. بس زه اوس یې خفګون نه ووتم، هر چیز نه ووتم. اوس مثلا لږ په خوشحالتا کې چې دی یې، زه ډېر په خوشحالتا کې روان یم. شکر الحمدلله. نیستي مو غوڅه شوه، د پوهنې هر چېرته کېښوه. اوس دغه مسافر نه هیله کېږي چې کړي مو ډېر مو په تکلیف کړي وي، ژړولي مو وي، ډېر مو دردولي وي. اوس دا هیله نه کېږي چې اوس د خپل هغه کې خوشحالتا کې ژوند وکړي. چې که به من چې د سپینه لوڼو راغله د مو جنات رونو د هر کوم رونو دي په دین خدای روولي. ډېره مننه، ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو هیله ده چې تاسې هم خوشحاله شوي وئ، موږ هم خوشحاله یو. زموږ هم یوازینی هدف دغه وي چې داسې بېچاره خلکو ته ځان ورسوو، دوی سره کومکونه مرستې وکړو او دوی په خپلو خپو باندې ودرېږي. هغه ورونه چې همکاري کړي کور یې ودان خوشحاله اوسئ. نو دا خپرونه په همدې خوشحالۍ پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې، ښه وخت. یاقوت او زمرد هر تخت بیابان شي خوشحال به مې زړګی